د سید الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې په درود کې الله ډېر لوی کمالات خېدي. په خپل رسول الله فرمایلی دي چې کله یو مسلمان یو ځل درود په ما باندې ووایي، یو ځل دغه مسلمان الله لس ګناهونه معاف کوي، د په عمل نامه کې لس نیکي لیکي او د خدای په نس باندې لس درجې د اوچتیږي. درود شریف هر مسلمان لورزی، هر او بهترین درودم دقه دی چې کوم په دې مانځ کې مونږ وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. وایي پر رسول الله درود یو جمعه کې به ان شاء الله مستقل د فواید وایم. رسول الله فرمایلی دي ان لله ملائکه سیاحین، دا الله سم ملائک دی په دې ځمکه باندې ګرځي، په دې ځمکه په جماعتونو، په مدارس، په کورونو. کم مسلمان چې په رسول الله درود وایي د دغه مسلمان درود رسول الله ته رسي، باقاعده نوم علی فلانی د فلانی زوی د خدای پیغمبره د فلانی وطن پتا باندې درود سلام ویل. یو پلار زوی په یو سفر کې روانو، خوانی سفرونه خو پیادلو، بیابانونو، دشتونو، د خلکو کمیو. د سفر په حالت کې د قصړی پلار مریضم شو، وفات شو. لکه ماته متوجه شم، د حیران شو چې اوس څه وکم. په دې ځنګل کې چې کوم ځای کې دی وفات شو، نو په دې پلار باندې صادر واچو او اوته چې چرته آبادې ته چې دا خلک خبر کم چې د قصې مصیبت سره زه مخامخ شوم، که تاسو راشه د کفن دفن او د جنازې انتظامو کې واپس وړی نشم. چې کله خلکو ته کوز شو، خلکو ته دا خبره وکړه، نو هغې ورته ویل چې بس صحیح د کوم ځای کې دی، دا ورته ویل چې فلاني فلاني ټول علامات او نښې ورته وښودلې چې فلاني ځای کې ما صادر ور باندې خور کړی دی او پروت دی. خلکو ورته چې مونږ ځان جوړو، بس ته ځه مونږ ځان رسو. کله چې دا زوی د پلار مړي ته ځان رسوي، د مخ نه چې صادر لرکوي، د دې پلار صورت بدل شوی دی، صورت مسخ شوی دی، د خر صورت پې جوړ شوی. چې د پلار دا صورت لیدلی دی ډېر پریشانه شوی دی. یو غم د پلار مرګ، دویم غم دا صورت بدلیدل. دا مسلمانان برازي او د دا صورت به ویني، څه به وایي چې دا څنګه بدعمله سړی و چې د مرګ نه وروستو الله ورته دا صورت بدل که. په دغه غم او په سوچ کې خوب ورځي. په خوب کې سید الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام ویني. نو چې رسول الله په خوب کې ویني، نو ورته وایي چې یا د خدای پیغمبر دلته څنګه رالی، څنګه رالی؟ وی تاله رالی. څنګه ناست دی، ولې پریشان یې، څه مسله ده؟ وی د الله پیغمبر پلار مې وفات شو، د وفات کېدو خو بس هغه غم ختم نو، چې اوس دا مخې د خر په صورت بدل شوی دی، ډیر زیات پریشانه کړی او خفه کړی ما. وی رسول الله ووایي چې پریشانه کېږه ما. سید الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام خپل لاس د په دې مخ باندې راخ کو، صورت جوړ شو. وی ما ورته ووایي چې د خدای پیغمبره ته څنګه دلته پیښ شوې او څنګه رالی دلته؟ وی رسول الله راته وفرمیل ستا د پلار به روزانه په ما باندې درود وی، ملایکو به ما ته رسو. نن د درود ونه رسېده. ما د ملایکو نه تپوس وکړو چې د دې سړي درود تاسو نن رانوړو. وی هغې راته وی چې هغه خو د خپل د زوی سره په سفر و، فلاني ځای کې وفات شوی دی، صرف وفات هم نه د هغه مخ بدل شوی. نو ځکه زه رالم چې ما وی چې زما په وجه الله تعالی د دا مخم جوړ کړي او ته هم خوشحاله شي. دا زوی چې د خوب نه پاسي او صادر چې د خپل د پلار د مخ نه لرکوي، د پلار په مخ کې چې څومره ځلا او د هغې نه په چندونو باندې زیاته ځلا په ژوند کې چې څومره و،
داغه نه زیات په دې فوایدو کې علماو لیکلي دي یو فائدہ اوسې و درته وایم په نقدو کې چې کوم مجلس کې په سید الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې په آخر کې درود وویلی شي په دغه مجلس کې چې څومره غلطیانې شوي د قصړي نه الله ټول معاف کړي امام شافعي رحمه الله ډېر لوی سړی دی ډېر لوی امام احیاء علوم الدین کې امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې د سید الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام په درود کې یو کتاب لیکلی یو بزرگ رسول الله په خوب کې ولیدو خوب کې د رسول الله نه تپوس کوي چې د خدای پیغمبره امام شافعي رحمه الله دغه صفتا باندې درود ویلی دی فلانی کتاب کې کتاب لیکلې ده ستا د طرف نه بدتا څه بدل ملاویږي د قیامت په ورځ و رسول الله وتو فرمایل محشر میدان کې په موقف کې به خلق ولاړي ملائکه به ودرولې وی ټول چې الله تعالی د سوالونو جوابونه وکړي دوی سوالونه به کوي الله ترې تپوسونه به کوي امام شافعي تبا دغه کتاب په بدل کې دا ملاویږي په دغه محشر میدان او په موقف کې به څوک دې ودرې نه سیده به جنت ته وایي پر رسول الله درود کنه وایي دا موضوع ما هم دې دپاره شروع کړ دا دې دپاره مې په دې خبرې وکړې چې موږ د الله ګناهګار یو انتهایی موږ نه نیک عملونه ډېر کم کیږي بد عملونه رانه زیات کیږي عمر رانه ډېر ضایع کیږي که د ورځې یو لس پېرې دې په رسول الله درود ووایې ستا دپاره به م خیر شي او زما دپاره به م خیر مختصر غونته کې درود صلی الله علی النبی الامی صلی الله علی النبی الامی یو فائدہ درته بلم ویما اس مستقل چې روستو سویما به ویما الله تعالی توفیق راکړه پر رسول الله باندې درود وایا درود یو فائدہ پکې دادا ستا مشکل خدای حل کوي کم مشکل استانی په غمونو په مصیبتونو کې یاره ته رسول الله باندې درود وایا 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 که ستا دا مشکل حل نشو بیا وایا